آیا غواړئ چې د فیسبوک یا ټیک ټاک لپاره په دې ډول ویډیوګانې ډیزاین کړئ؟ سلامونه ملګرو، په نن ویډیو کې به درته وښایم چې څنګه کولی شو موږ د فیسبوک یا ټیک ټاک لپاره ویډیوګانې ډیزاین کړو. نو د ویډیو شروع کولو څخه مخکې که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو نوره ګټورې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي. او که چیرې کومه پوښتنه یا غوښتنه لرئ ترڅو موږ ستاسو غوښتنو مطابق ویډیوګانې جوړې کړو، نو تاسو کولی شئ موږ څخه په کمنټ کې پوښتنه وکړئ. نو راځم د موبایل په طرف. تاسو موبایل کې یو ویډیو ایډیټر ته ضرورت لرئ چې هغه هر اپلیکیشن وي، خو مثلا زه انشوټ استعمالوم. نو انشوټ لینک به زه تاسو ته په ډسکریپشن کې درکړم. نو تاسو چې کله انشوټ انسټال کړو، بیا انشوټ اوپن کړئ، بیا په ویډیو باندې کلیک وکړئ، بیا په نیو باندې کلیک وکړئ. په دې کې دوستانو دوه اپشنې دي، یو ویډیو دی، بل پټو دی او بل آل دی، درې اپشنې دي. نو ما ویډیو په کار دی، نو زه ویډیو اپشن انتخابوم. بیا هغه ویډیو چې تاسو غواړئ چې ایډیټ پرې وکړئ همغه ویډیو انتخاب کړئ. اوس زه دغه ویډیو سایز صحیح کوم. بیا په دې اپشن باندې کلیک وکړئ، بیا فیډ باندې کلیک وکړئ او بیا اوکې باندې کلیک وکړئ. اوس که غواړئ ترڅو انشوټ لوګو له دې څخه لرې شي، بیا انشوټ لوګو باندې کلیک وکړئ، بیا فری ریموو باندې کلیک وکړئ. اوس دوستانو موږ د دې ویډیو لپاره یو اواز رااخلو یا یو اډیو رااخلو ترڅو موږ په دغه ویډیو باندې هغه اډیو ولګوو. نو اډیو پلس باندې کلیک وکړئ. که چیرې دوستانو تاسو سره د میوزیک یا اډیو خلیص موجود وي، نو تاسو بیا په مای میوزیک باندې کلیک وکړئ. که چیرې کومې ویډیو کې وي تاسو غواړئ چې د همغه ویډیو اواز پرې ولګوئ، نو بیا ایکسټراکټ اډیو فرام ویډیو باندې کلیک وکړئ. دوستانو زه چې هر څه په دې ویډیو کې استعمالوم هغه به زه ټلګرام چینل کې اپلوډ کړم. نو تاسو کولی شئ چې له ټلګرام چینل څخه هغه ترلاسه کړئ. زه به تاسو ته د ټلګرام چینل لینک په ډسکریپشن کې درکړم. نو اوس راځم پیپ باندې کلیک کوم. نو اوس دوستانو د اډیو مطابق ټیکس ورته اضافي کوو. ستا یو تصویر مې یو شپه کې اته ځله رازوم کړ. ستا یو تصویر یو شپه بیا له دې ټیکس څخه ډپلیکیټ اخلو، بیا ایډیټ باندې کلیک کوو، پیسټ کوو، بیا اوکې باندې کلیک کوو. ستا یو تصویر مې یو شپه کې اته ځله رازوم. ستا یو تصویر مې یو شپه کې اته ځله ستا یو تصویر مې یو شپه کې اته ځله ایډیټ باندې کلیک کوو او دغه ټیکس ورڅخه ختموو. اته ځله رازوم کړ. ستا یو تصویر مې ستا
ستا یو تصویر مې یو شپه کې اته ځله رازوم که دې ځای څخه وروسته موږ پیپ ډیلیټ کوو. دغه ایمیج چې ټیکس پکې راځي دغه شیپ ډیلیټ کوو او ټیکس چې ایموجي یا سټیکر مو لګولی هغه هم ډیلیټ کوو. اوس راځم یو افیکټ، بیا به راشئ دوستانو په بلینډ اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې کې که لومړی یا دوهم چې کوم اپشن مو یا کوم افیکټ مو ورکې استعمال کړو دواړو څخه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. نو زه لومړي څخه استفاده کوم، بیا به زون کړئ. ستا یو تصویر مې یو شپه کې اته ځله رازوم که دوستانو په دې کې په اخر کې به یو څو سټیکرې هم ورسره اډ کړو. په دې ځای کې دوستانو که تاسو د فیسبوک پیج لپاره ویډیو ایډیټ کوئ نو تاسو فیسبوک پیج نوم ورکړئ، او یا د ټیک ټاک لپاره ایډیټ کوئ نو د ټیک ټاک آیډي نوم ورکړئ. نو زه مثلا د یوټیوب نوم ورکوم، کلر به ورته وایټ کړئ. او د دې شیپ لاندې هم ټیکس اډ کړئ. د خپل ټیک ټاک یا فیسبوک آیډي نوم ورته ولیکئ. مثلا زه AFG 902 ورته لیکم، کلر به زیډ کړو، شیډو به ورته بلاک کړو. یو سټیکر هم ورسره اډ کړئ تر څو ښه ښکاره شي. نو دوستانو دغه د فیسبوک یا ټیک ټاک لپاره د ویډیو ایډیټ و. که چیرې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ تاسو کولی شئ موږ څخه په کمنټ کې پوښتنه وکړئ. که چیرې غواړئ چې په همدې ډول نوره ویډیو ډیزاینونه هم درته راوړم نو حتما موږ سره په کمنټ کې خپل نظر شیر کړئ. مننه له لیدو څخه.